سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له دیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 4مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له دیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. تیره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د څه باندې 99,000 میټریک ټنه صادرات. د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د زمري میاشتې له 3مې څخه تر 19مې نیټې پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 99,588 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ایرانی او افغان چارواکو لیدنه. په هرات کې د ایران سرقنصل علیرضا مرحمتي د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره لیدنه کې د پولو او ریل پټلۍ برخه کې د لا زیاتې همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. او د لوګر په مس عینکان کې 1430 قلمه لرغوني آثار موندل شوي چې له 15,000 کلونو څخه زیات لرغونتوب لري. د خبرونو تفصیل. تیره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 99,588 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د زمري میاشتې له 3مې تر 9مې نیټې پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 99,588 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د یاد وزارت په وینا د حیرتان بندر له لارې 480,008 ټنه، د اقینې بندر له لارې 3,499 ټنه، د غونډۍ بندر له لارې 10,350 ټنه او د خواف هرات له لارې 9,925 ټنه انتقالات ترسره شوي چې ټولټال 99,588 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د غرض د انتقالاتو له ډلې یوه برخه 126 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. ټولګټو وزارت زیاته کړې چې هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي. د ایران او افغانستان چارواکو د پولو او ریل پټلۍ برخه کې د لا زیاتې همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. په هرات کې د ایران سرقنصل علیرضا مرحمتي د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره لیدنه کې د خواف هرات د ریل پټلۍ د پراختیا، د ریل انتقالاتو د زیاتوالي، د ویزو اسانتیاو او د اسلام قلعه په پوله کې د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د هرات ولایت د رسنیو دفتر د خبرپاڼې له مخې شیخ اسلام جار د پولې د ستونزو د ارزونې او له 30,000 څخه 100,000 ټنو ته د ریل انتقالاتو زیاتولو او د ویزو د اسانتیاو د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې ګډ پلاوی دې د پولې وضعیت وڅېړي او خپل کاري راپور له مسؤلینو سره شریک کړي. د لوګر په مس عینکان کې 1430 قلمه لرغوني آثار موندل شوي دي. د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د هنر او فرهنګ موینیت اړوند د لرغون پیژندنې ریاست د مسلکي انجینرانو له لوري 1430 قلمه لرغوني آثار چې د لوګر ولایت د مس عینک له لرغونو سیمو څخه موندل شوي وو د پاکارۍ، ابتدایي ترمیم، پیژندنې، ثبت او سجل په موخه د مس عینک صحوي ګودام څخه د دې ریاست مرکزي لابراتوار ته ولیږدول شول. د لرغون پیژندنې د رئیس سید ذبیح الله سادات په وینا یاد آثار د خټو، ډبرو، فلزاتو، ښیښې، هډوکو او لرګیو څخه جوړ شوي دي چې پکې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبو، کوچنۍ کوزګۍ، جامونه، پیالې، بیلابیل څراغونه، د مسو دستبندونه، عقیق، لاجورد، آج، هډوکو مهرې، ګوترې، دوک او نور وسایل شامل دي. نوموړی زیاتوي دغه آثار چې له 15,000 کلونو څخه زیات لرغونتوب لري له پاکارۍ او ترمیم وروسته به ملي موزیم ته وسپارل شي. ایران د 5 افغانانو په ګډون 96 تنه په دار ځړولي دي. د ایران بشري حقوقو سازمان هنګاو ویلي چې د روان کال جولای میاشتې په جریان کې د 5 افغانانو په ګډون د لږ تر لږه 96 بندیانو چې 3 ښځې دي د اعدام حکمونه اجرا شوي دي. د یاد سازمان په وینا دا شمیره د تیر کال همدې میاشتې په پرتله لږ تر لږه 40 مورد زیاتوالی ښیي چې 4.5 سلنه زیاتوالی ګڼل کیږي. راپور کې راغلي چې
تیر کال د جولای په میاشت کې د 55 بندیانو د اعدام حکمونه اجرا شوي وو. د یاد سازمان په وینا تر ټولو زیات اعدامونه د نشهیي توکو اړوند جرمونو له امله شوي دي. ایران له دې وړاندې هم 2 افغان اتباع د ورته جرمونو په تور په درج ډولي وو. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او د بریټانیا حکومت افغانستان کې د 10 میلیونه پاونډه په ارزښت پروژه پیل کړې. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او د بریټانیا حکومت یوه نوې 10 میلیونه پاونډه پروژه پیل کړې ده تر څو د افغانستان کلیوالي ټولنو ته د خوړو خوندیتوب ښه کړي، عواید لوړ کړي او د اقلیمي او اقتصادي صدمو پر وړاندې مقاومت زیات کړي. د دغه سازمان په وینا ټاکل شوې چې یاده پروژه په راتلونکو 10 میاشتو کې په 15 ولایتونو کې له 150,000 وګړو د هغې له ډلې 1522 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه پروژه د بریټانیا له لوري د پریویل پروګرام تر چتر لاندې تمویلېږي چې موخه یې د افغان ټولنو لپاره د کرنې او معیشتونو ملاتړ دی. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان زیاتوي چې یوازې له 2022 تر 2024 پورې یاد سازمان له 10 میلیونه زیاتو افغانانو سره د بیړني او مقاومت محوره کرنیز ملاتړ له لارې مرسته کړې ده چې له امله یې د شدیدې لوږې کچه نیمایي ته راټیټه شوې ده. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.